او داسې جنازه چې امامتي او شوی نه او د الله د حبيب د جنازې سره مشابهت وي نو دا د عثمان رضی الله عنه جنازه ومن مناقب عثمان رضی الله عنه کې ذکر وکړو بھائی او هغه ما مخکې جمعه کې ویلو بیا هم تاسو له هم د جمعې مو مناقب عثمان رضی الله چا سره هغه کیسټ کې نو دا موږ دلته جمع کوو د مرګورو لا چوغای نه د غشیتا سره ونی بھائی چا سره د عثمان رضی الله عنه د دوه جمعو مناقب وی داراړی جنور خلکو له خیر څه شعور رسي عثمان رضی الله عنه جنازم داسې شوی اچ باغیانو شهید کو کنا د به څوک دفن او جنازې نه پرې خو څوک دفن او جنازې ته نه پرې الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته پوزي تاسو یې آمين د عثمان رضی الله عنه قبر بقیع کې ډېر لري خط کې ده نو علماء لیکلي چې دا حصہ د بقیع نه ودا یو باغ کې پټ خخ کړو ورستو دا د بقیع حصہ جوړه شوی دا رستو د بقیع حصہ جوړه شوی نو عثمان رضی الله عنه تمبس کمرې ته کوټې ته خلک ورته شهادت کمرې ته وردن نکیدل ادوا او دریو کسانو په انفرادي جنازه کولا او دای په مناقب کې تیرو محمد ابن سیرین رحم الله و ما طواف کولو او یو سړی ګرځېدو هم طواف کیا وی اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي یو کس طواف کید الله د کور نغیر چا پیر ګرځي او ګره حج کی پینزلت مقامات د دعا قبلی دوری یو چې الله د کور نګرځي نو د طواف دوران کې دعاګانې قبلي ناکس وی اللهم اغفر لي الله بخنرا لوکي ولا اظن ان تغفر لي خدا میں خیال او ګمان نه دی غني چې ما به معاف کی داسې دعا یو کس کولا نو محمد ابن سیرین رحم الله ورته داسې دعا خو ما شان تر سن دا اورېدلی هر سړی وی الله مو می بخي داسې خو څوک نه وی چې دا می په خیال کې نه راځي چې وبه می بخي ناکس ولوي تا دا دعا زما واورېده ویا یوس بدر ته کیسه وکم دا ډول امام چې می بخي خو خیال کې می نه راځي چې ما به بخي وی زما د عثمان رضی الله عنه سره عداوت او دشمنی وا قسم می خړلې او چې دې په سفیړوام دا وی په ژوندون ماته مکمل او نشوا د چې شهید شو خلق یو واځي ورتل نو ما وراشه مر نه پس قسم پورا کا نو ایما لا سوچت کو چراوا شو نو لاس می د لرګي په شان اوچ شو دا عثمان رضی الله عنه کرامت وی ما ته لا سخیلو وی ما لا سکت د لرګي په شان شو وی دا هغه وخنا در بهله ور وهله ګرځم او اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنرا لو کی او خیال کې من راضي چې ما انت بمعاف کی اے د صحابه دشمن بسوک معاف کی دا الله د حبیب د مرګورو دشمن دا غد معافی بس حالی زما عزت دا الله تاسو مخکې د حسن بصری رحمت الله علیه قول ما جمعه کې ویل او حسن رحم الله بوي وی کزت تشپد غټولی او ډله کې وکم ټولی چې د الله د حبیب د جګر ټوکړه حسین رضی الله عنه شهید کړي او ما ته ویل شو چې جنت تلار شنو زب جنت لنتلم چا ورته دا ولي وی ما ود الله د حبیب سره سترګې څنګه ملاولې وی وها کمه ډلې چې زما د جګر ټوکړه شهید کولا تم په ډله کې زبد شرم او د عار د وجنا جنت تب نوردن کیدم